د بني اسرائیل یو ښځه وه او دا ډېره بدکاره وه. الله تبارک وتعالی ورته حسن هم د انتها نه زیات ورکړی، ډېر زیات حسن ولا الله تبارک وتعالی ورکړی. نو دا څومره حسن چې ولا الله ورکړی که نه، نو دومره دې کې بدکاریم زیاته وه، بدکاریم زیاته وه. او په دې بدکارۍ باندې به دې دومره پیسې پیدا کولې که نه، ځکه چې غټ غټ خلک په وله راتو چې دې ځان ته یو لوی محل جوړ کړی و او په هغې کې یو تخت یې جوړ کړی و، دا په هغې تخت کې ناستله لکه د بادشاهي، په هغې تخت باندې به ناسته وه، ده په هغې تخت باندې به دا کېناستله او په هغې به ناسته وه چې بدکارۍ له به کوم خلک راتو بس د هغې سره به یې بدکاري کوله. دا د دې مشغله وه، ډېره پیسه یې جمع کړې وه، حسن هم و، مال هم و، بس عیاشۍ یې کولې. د الله تبارک وتعالی قدرت او په دې بني اسرائیلو کې یو نوجوان هلک و نوجوان، بې واده هلک و نوجوان، دې ورځ د دې د دې کور په دې مخه تو د دې د محل دروازې او ګیټونه کوله وو او دا په دې کور کې مخامخ ولاړه وه. د هغه بې اختیاره نظر اوچت شو په دې ولګېد چې دا یې ولیدله، سترګې ښکته کړې، خو د دې هغه حسن او هغه شکل و صورت د هغه په ذهن کې راغی، د هغه زړه ته پرېوت، د هغه زړه ته پرېوتو هغه شکل و صورت او د هغې هغه حسن د ده زړه ته پرېوت. سر یې ښکته کو، استغفار یې شروع کو، لاړ خو د دې هغه شکل و صورت د ده د ذهن نه نه وتو. چېرته ذکر کوي هم د دې شکل و صورت مخې له راځي، چېرته په تهجد ولاړ دی هم د دې شکل و صورت مخې له راځي. نوجوان په عبادت کې ښه زور ولګو، ښه زور یې ولګو، روجې ونیولې خو ښځه تې یېره نه شوله، حتی در دې پورې چې ځان له سزا ورکول شروع کړو، سزا ورکول ځان له شروع کړو. پرله پسې درې څلور روجې مسلسل په ناره ونیولې، روژه ماته یې پکې هم نه کو، پېشمنۍ یې پکې هم نه کو، ځان له سزا ورکول شروع کړو چې دا زما په ذهن کې څه راغلي دي. لیکن د هغه د ذهن نه د ښځې هغه شکل صورت نه وته. بس دا فیصله یې وکړه، یاره زما په عبادت کې اوس زړه هسې نه لګي، ځمه دغې ښځې له اوس ځم، اوس دې ښځې له ځم. هغه پیسې پیدا کړې څومره چې د هغې پیس و د بدکارۍ نعوذ بالله، هغه پیسې میسې پیدا کړې او لاړ دې ښځې له، چې دې ښځې له لاړ او هغه فیس یې ورته ادا کو ورکو او دې ورسره خواته کېناست چې دې ښځې ته وکتل او بیا یې ځان ته وکتل او ګیر چاپېره دې محل ته وکتل، د زړه دنیا یې بدله شوه. دې زړه کې وله الله یو خبره واچوله، ته به په مصله نه وې ناستو، ته به په ذکر اذکارو کې مشغول نه وې، ته خو به الله ته په جړاوې، ته خو به په مصله ناست وې، اوس د یوې بدکارې ښځې سره یو نامحرمې ښځې سره د هغې په پالنګ ناستې، دا څه کوي؟ دا هلک د زړه دنیا بدله شوه. دې څه وایي ټوله توجه یې راله خرابه کړې ده. ښه هلک ماله بیا خبره ګډوډه شي، مصیبت را پکې دا دی که نه، د هغې هلک د زړه دنیا بدله شوله چې دا زه څه کومه، دا زه څه کومه. خیر دی خو ذهني برابر نه دی که نه. په دې کې د سترګو نه د هلک اوښکې روانې شي. زنانه ورته ویې ولې ته خو جاړې؟ بس هغه هلک ورته وایي ټیک شو زه لاړم، ښه زه ځمه زه ځمه. هغه ښځه ورته وایي چې کوم مقصد دپاره خو راغلی هغه خو وکړه، بیا ځه خبرې را سره نه کوې مه کوه، خو پیسې مې در نه اخېستې چې د کوم غرض دپاره راغلی خو وکړه که نه. هغه هلک ورته وایي نه زه د خپل رب نه یېرېږم، زه د خپل رب نه یېرېږم چې دا خبره وکړه د هلک بدن په لړزېدو شو، زه د الله نه یېرېږم، زه د الله نه یېرېږم. هغه ښځه ورته وایي ته خو عجیبه انسان یې، زما چې څومره ژوند دی څومره ژوند دی، ما له دې ځای له چې څوک راغلي هغه د خپل مقصد پوره کولو نه بغیر بیا واپس نه دی تللی، هم خپل مقصد یې پوره کړی بیا تللی دی. دا ته څنګه انسان یې؟ نوجوان هلکې بې واده هلکې دومره په تا باندې د الله یاره ده؟ هغه وایي نه زه نشم کوی. هلک د دې ځای نه ووتو، لاړ خپل کور ته، د الله په دربار کې پرېوتو، وی جړل وی جړل وی جړل، الله دا ګناه راته
معاف که الله تعالی ته د یو بدکارې ښځې مخ وخو الله ما معاف الله. اوس د دې زنانه په زړه کې یو خبره پرېوتله. ګوره زنانه په زړه کې یو خبره پرېوته. دا هلک چې لاړ د زنانه په زړه کې دا خبره پرېوته چې دې نوجوان هلک ته وګوره، بې واده هلک ته وګوره، د هغه په زړه کې دومره د الله یره ده او زما په زړه کې د الله یره نشته دی. تا زه ولې د الله نه یریږم؟ یاره دې خبرې په زړه کې لږه څه کړله، ملامته کړله. فیصله یې وکړه ځم توبه وباسم، ځم زه درته وایم د نیکانو خلکو سره کښېنئ، د نیکانو خلکو سره. اوس د دې ښځې د دې نوجوان هلک سره لږ غونته کې ټایم د صحبت وشو که نه، یو 15 منټه ورسره صرف کېناستله. هلک هم راغلی او د بدکارۍ په نیت باندې، خو واپس ترې نه لاړ. هلک نیک هلک و. بدکاره ښځه چې د نیک هلک سره کېناسته د هغې ژوند څنګه بدلېږي ګوره ورته. د نیکانو خلکو سره بعضې اوقاتو کې هسې د دوی مجلس ته ځئ، هسې د دوی سره ناسته کوئ چې د دوی سره دې ناسته کول ګوره ستا به ژوند بدلېږي. ښه د دې ښځې هم د زړه دنیا بدله شوه، ملامته شوه چې دا زه څه کومه، او د کوره را روانه شوله. وایي ځم چې موسی علیه السلام ته ووامه چې الله تبارک وتعالی ته وفرمایي چې ما معاف کړي، زه توبه وباسم. اوس دا راله نو موسی علیه السلام خپل قوم ته بیان کوي، وعظ او نصیحت کوي. نو دې زنانه یو سړي ته وویل وی ته لاړ شه موسی علیه السلام ته ووایه چې پلانکۍ راغلې ده. څوک راغلې ده؟ پلانکۍ راغلې ده او ستا سره میلاوېدل غواړي. دا خو مشهوره ښځه وه، تمامې دنیا پېژندله، الله وله حسن هم ورکړی و، مال هم ورکړی و، او بل دا چې بدکاري به هم کوله. نو څومره غټان خلک و چې هغوی پېژندله. نو دا بعضې خلک هم په سوال جواب باندې نه پوهېږي. په سوال جواب و ته ورته ویله که دا خبره هلته داسې وکړه نو چې هغه لاړ شي نو داسې ورانه وجاړه به یې وکړي چې بس اروغه خبره به له څه کړي ورانه کړي. هغه سړی هم داسې و. هغه هم لاړ موسی علیه السلام بیان کوي او دی ورته وایي پلانکۍ راغلي ده، ستا سره کار دی، ستا سره کار دی. اوس هغو تمام خلکو پېژندله. موسی علیه السلام له الله ډېر جلالي شان ورکړه، غوسه به ډېره سخته ورتله. نو موسی علیه السلام وویل چېرې زه اوس بیان کوم، او د بیان په دوران کې ماته وي چې پلانکۍ ښځه ستا سره میلاوېږي، خو ټول خلک پېژني. نو دا خلک به زما متعلق څه وایي چې ښه د هغې د موسی علیه السلام سره کار دی، د هغې د موسی علیه السلام سره کار دی. نو موسی علیه السلام هغه کس ته وایي ورک شه، هغې ته وایه چې نه میلاوېږي تا سره، زه لړکېږه ستا سره هغه نه میلاوېږي. دا خبره یې وکړه. هغه کس راغی وی ته خو د موسی علیه السلام ډېر زیات بدې شي، ډېره زیاته ناخوښه یې، په هغه خو ستا نوم بد ولګېده چې ما ورته پلانکۍ ستا سره میلاوېږي، ډېرې بدې نه دی تا ته وویلې. هغه په ژړا شوه، وی زما نه به بلکل نفرت کوي ځکه زه ډېره ګناهګاره یم، هغه د زمانې پیغمبر دی او زه یو بدکار یم، هغه به زما نه ولې نفرت نه کوي. په ژړا شوه، واپس را روانه شوه، کور ته راله جاړي چې زه څه وکړم، زه توبه څنګه وباسم. جاړي کور ناسته ده. په دې کې موسی علیه السلام چې بیان ختم کړو که نه، د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته وحی وشو. دا ښځه په دې دوران کې چې په کور کې ناسته ده، په جړا سر ده، د بار نه ورته ور وټکېده، بار نه ورته دروازه وټکېده. ښځه اوس دروازه نه کولاوي، دروازه نه کولاوي ځکه هغې ته پته وه چې بیا به څوک بدکارۍ له راغلي، بیا به څوک بدکارۍ له راغلي. یاره کو زه ورته وایم چې ما دا کار بس کړی دی، خو بیا به ما مجبوره کوي پرېږدي مینه، په زور به را سره بدکاري کوي. او ما خو توبه ایستلې ده، زه خو د توبې ځان له څه طریقه ګورم چې الله مې توبه په څه طریقه قبول کړي. ښځې دروازه نه کوله ولا بار نه بار دروازه ټکېږي، بار دروازه ټکېږي. زنانه په یاره لاړه چې زه کو هر څوک یې زه به ورته په خپو پرېوځم چې ما معاف که نوره بدکاري زه نه کومه. چې ور یې کوله او که څه ګوري چې مخامخ د زمانې پیغمبر ولاړ دی، حضرت موسی علیه السلام ولاړ دی. دا ورته وایي حضرت تاسو زما په دروازه کې، دا خو هغه دروازه ده چې دلته ټول عمر زناکار او بدکار راځي ما ته دا ورټکوي، نن پکې د وخت د زمانې پیغمبر ما ته ولاړ دی. حضرت تاسو دلته؟ موسی علیه السلام ورته وفرمیل وی خورې زه دلته. وی ولې رالی؟ وی ځکه رالم چې کله ما هلته واز او نصیحت بس کو، وی الله تبارک وتعالی ما ته ستا په سر باندې رټنه راکړه،
تا توبه ایستلې الله قبول کړي نه بلکې الله ته دومره خوښه شوی دومره نږدې شوی چې ستا په سر الله زه ورټلم ستا په سر زه ورټلم چې موسی کومه زنانه چې راغلې وه دا ماته ډېره زیاته نږدې زنانه ده هغه توبه ایسته هغه ماته رانږدې شوې ده او تا ورټله موسی داسې څوک کوي خورې ما معاف کړه زه درنه معافۍ غوښتوله راغلی ما معاف کړه الله ستا مغفرت کړی دی او زنانه خو پوه شو چې زما رب څومره مهربانه دی ما خو له الله ته څه ویلي هم نه دي ما خو له الله ته لاس لا نه دي اوچت کړي ما له شرم راځي ما له حیا راځي زه به په کومو سترګو الله ته لاس اوچتوم زه به په کومو شونډو الله ته چې الله ما معاف کړه زه خو جاړم په زړه کې ځان خورم چې الله ما به معاف کوي څنګه ما به څنګه معاف کوي ما خو لا څه ویلي نه دي او بلکې زما توبه په اسمانونو کې قبوله شوې ده زما رب دومره مهربانه دی دومره مهربان موسی علیه السلام ته واپس لاړ زنانه سوچ کې چې یاره دا کور خو به اوس پرېږدم دا بنګله خو به پرېږدم ځکه زه خو یوه زنانه یم یوازې پاتې کېږم یوه مې خادمه ده مونږ دوه تنه زنانه یو مونږ به د نارینه و نه ځان څنګه خلاص کړو دلته خو به هغه بدکاره خلک په هغې زوړ نیت باندې راځي دلته زه دا ځای پرېږدمه ښه چې پرېږدم نو چېرته به ځم بیا به چېرته ځم ښه ځای یم چېرته به ځم په ساراونو به شپې کوم فکر ورته راغی چې یاره کم نوجوان هلک چې دلته راغلی و بیا د هغه د وجې نه زما ژوند بدل شو زم هغه له زمه پیدا کوم هغه ته به وایم چې زه به ستا خادمه یم زه به ستا خدمت کوم خو ما د ځان سره پرېږدم هغه هلک له به لاړ شم او د هغه په خدمت کوم چې د کوره ووته تپوس یې کوه هغه نوجوان هلک کوم ځای دی علامات یې ښودل حتی تر دې پورې چې هلته یې ځان ورسو چې ځان یې ورسو وی پلان کې کوم ځای دی وی دغه کوټه د به دې ځان په عبادت کې مشغول وي وی ښه دې چې دروازه وټکوله او هلک چې دروازه کوله وکړه او دې ته یې وکتل چې او دا خو هغه زنانه ده چې کومې زنانه له زه بدکارۍ له تللی دا خو هغه زنانه ده چې زما ټول عبادت یې ماله خراب کړی او زما د فکر او د ذهن نه نوتله دا بیا دلته راغلې ده ویرېد دا هلک چې دا ځل په ما پسې کور ته راله او دا ځل مې د ایمان نه خلاصوي دا ځل مې د ایمان نه خلاصوي هلک د دې یاري د وجې نه چې داسې وکتل چغه یې ووهله په ځمکه راتاو شو بېهوشه شو دوی وړکه او راوړکه او هغه ساه ورکړې وه او وفات شو په دغه ځای باندې په دغه ځای وفات شو الله بس خاندان والو ته هم ډېر لوی تکلیف ورسېدو ښځه هم ډېره زیاته خفه وه چې د چا خدمت له راغلی وم هغه رانه لاړ رخصت شو او ما خو خبره مونه کړه چې زه څه له راغلی ما زما خو د زړه دنیا بدله شوې ده تپوس یې وکړو یاره د دې هلک نور څوک شته دی وی او یو ورور شته دی وی زه دلته پاتې کېدل غواړم وی ټیک د مونږ به د هغه نه تپوس وکړو که ستا سره نکاح کول غواړي ځکه دې ښځې ورته خپل ټول تفصیل بیان کو چې ګورې زه یو مشهوره بدکاره پاتې شوې یم خو اوس مې توبه ایستلې او د دې هلک د وجې نه دا کوم چې وفات شو د هغې نه یې تپوس وکړو د هغې ورور نه وله هغه ورته ویل ټیک شو اگر چې دا یو مخکې یو بدکاره ښځه پاتې شوې ده خو چې اوس یې توبه ایستلې نو زما قبول ده زما قبول ده د هغه سره یې نکاح وکړو تاریخ کې لیکلی شوي دي چې د دغې ښځې اووه زامن پیدا شو او دا اووه واړه د بني اسرائیلو اولیاء وو اووه زامن یې د دغه هلک نه پیدا شو اووه واړه د بني اسرائیلو کې لوی لوی اولیاء وو د دې واقعې نه موږ ته دوه خبرې معلومې شوې یو خو دا چې زما رب څومره مهربانه دی څومره مهربانه دی او دویم دا چې د نیکانو خلکو په صحبت کې کښېنئ د زړه دنیا خو به بدله شي د زړه دنیا خو نیکانو خلکو سره ناسته کوئ